سلامونه او نیکی هیله. دا زمونږ یو لسم درس دی. په دې درس کې به مونږ په دې لاندې نقطو باندې خبرې کوو. لکه مثال په توګه adding elements to a vector, adding elements to matrices, delete element from a vector and a matrix. مونږ به څنګه یو vector ته یا یو matrix ته element یا یو روز ورجمع کوو او په دې ترتیب مونږ به څنګه د یو vector نه یا د یو matrix نه یو څه element یا یو کالم یا یو رو ډیلیټ کوو یا به څنګه ختمو. راځئ چې مطلب ته ولاړ شو او دا ټول شیزونه هلته په عملي توګه باندې وګورو. مونږ اوس په کمانډ وینډو کې یو. زه فرض کوم چې ما سره یو ویکټر دی چې نمایه ده vect underscore first. زه ورته څلور ویلیوز ازاین کوم، 1 2 3 4. که زه انټر ووهمه ما سره یو ویکټر جوړ شو. زه غواړم چې د دې ویکټر په 5م پوزیشن باندې یو څه ویلیو واچوم. زه هغه ویلیو ته لس وایم. هغه به زه څنګه کوم؟ vect underscore first او وړوکی بریکټ په 5م پوزیشن باندې زه به دلته کې پکې 5م ولیکم یا به 5 پکې ولیکم. زه غواړم چې هغې ته زه لس ویلیو ورچوم. نو که زه انټر ووهم نو ما سره په دې ویکټر کې په 5م پوزیشن باندې یا په 5م زوکي باندې لس راغی. او دغه شانتې که زه غواړم چې زه vector underscore first په 10م پوزیشن باندې 100 ویلیو واچوم، هغه به څنګه کوم؟ د 5م په ځای به زه 10م پوزیشن کوم او دلته کې به 100 ولیکم. که زه انټر ووهم زه ګورم چې ما سره په 10م ځای باندې 100 ویلیو راغله. دغه شانتې زه به دوه ویکټر څنګه اپینډ کوم؟ زه غواړم چې یو بل ویکټر جوړ کړم چې هغې ته وایم vect underscore second او هغه ته زه څه ویلیو ورکوم. مثال په توګه 11 12 او 14. اوس زه یو بل ویکټر جوړوم چې هغه ته وایم vect underscore third او زه دوه ویکټر یعنی vector first او بیا vector second چې کوم دی د دغه دواړه سره اپینډ کوم یعنی سره تړم یې. نو که زه انټر ووهم نو زه ګورم چې ما سره vector underscore third کې د 10م پوزیشن نه پس یا د 10م زوکي نه پس یو درې قیمتونه نور راغلل چې هغه د vector underscore second values دي. نو په دې ترتیب مونږه یو ویکټر پسې څه ایلیمنټس جمع کولی شو. راځئ چې وګورو چې په یو میټرکس کې به مونږه روز او کالم څنګه جمع کوو. فرض کوم چې ما سره یو میټرکس دی چې هغه نما ده میټ او ما سره په هغه کې 3 روز دي. اولنۍ رو، دوهمه رو، په درېیمې رو کې ما سره دي 21 22 23. که زه انټر ووهم نو ما سره یو میټرکس راغی چې هغه نما میټ ده او په هغه کې 3 روز دي او 3 کالم دي. زه غواړم چې دغې میټرکس ته زه یو بله رو ورجمع کړم په 4م پوزیشن باندې. اول به زه هغه رو ولیکم vect underscore fourth نامه مې ورکړله. په هغه کې ما سره دي 3 ایلیمنټ، یو دی 31st بل 32nd او بل 33rd. که زه انټر ووهم نو ما سره یو نوی ویکټر جوړ شو. اوس دغه ویکټر یا دغه رو ویکټر زه میټ ته ورجمع کوم په 4م پوزیشن باندې. اول به زه ولیکم 4مه رو او ټول کالمونه. اوس د هغه ویکټر نه ما چې کوم زه ورته ورجمع کول غواړم vect underscore fourth. که زه انټر ووهم نو ما سره نوی میټرکس راغی چې هغه کې ما سره 4 روز دي او پکې 3 کالمونه دي. په دې ترتیب که زه یو بل کالم دغې میټرکس میټ ته ورجمع کول غواړم نو هغه به څنګه کوم؟ راځئ چې یو بل ویکټر ډیفاین کړو چې هغه ته وایم vector underscore fifth. دا به یو کالم
دا به یو کالم ویکټر وي په دې کې به ما سره څلور الیمنټ وي 12 14 14 15 او ورپسې دغه سیمبل که زه انټر ووهم ما سره یو کالم راغی دغه کالم ویکټ انډرسکور 5 نه مې چې کومه ده دا زه میټ پسې اپینډ کول غواړم یا یې میټ ویکټ یا یې میټرکس ته ورجمع کول غواړم هغه به څنګه کوو میټ آف ټول روز کالم څلورم باندې کوم ویکټر ویکټ انډرسکور 5 که زه یې انټر ووهم نو زه ګورم چې ما سره یو میټرکس راغی چې هغه کې څلور روز دي او څلور پکې کالم دي په دې ترتیب که موږ غواړو چې د یو ویکټر نه موږ څه الیمنټ ډیلیټ کړو هغه به څنګه کوو سپوز ویکټ انډرسکور فرست دې کې ما سره اخرینی ویلیو چې کومه ده هغه سله هغه په لسم پوزیشن باندې ده دا زه ترې ختمول غواړم نو ویکټ آف 10th ته زه یو خالی ویکټر ازاین کوم که زه انټر ووهم نو ما سره هغه ویلیو ختمه شوه که زه غواړم چې د ویکټ انډرسکور فرست نه پنځمه ویلیو هم ختم کړم یعنی پنځمه ویلیو موږ څه ده لس ده که زه انټر ووهم هغه هم ولاړه نو دا موږ سره د یو ویکټر نه د الیمنټس د ختمولو طریقې کار دی په دې ترتیب که زه غواړم چې د یو میټرکس نه زه څه رو او کالم ډیلیټ کړم نو هغه به څنګه کوو میټ موږ سره یو میټرکس دی په هغه کې موږ سره څلور روز دي او څلور کالم دي زه غواړم چې د دې نه څلورم رو او څلورم کالم ختم کړم هغې ته زه یو امټي ویکټر ازاین کوم زه ګورم چې څلورمه رو ختمه شوله او په دې ترتیب که زه غواړم چې څلورم کالم له منځه یوسم یعنی ټول روز کالم نمبر 4 او که زه انټر ووهم نو ما سره بیا 3x3 میټرکس پاتې شو نو په دې درس کې مونږ وکتل چې مونږ څنګه یو ویکټر ته یا یو میټرکس ته الیمنټس ازاین کولی شو او څنګه یې ترې ختمولی شو له کتلو نه مو ډېره مننه کور مو ودان خوشحاله اوسئ